الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من قال: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر الأنصار والمهاجرة. وأيضا قال: اللهم لا خير إلا خير الآخرة فبارك في الأنصار والمهاجرة. وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته، وخصوصا على الذين قالوا: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: فبعدا للقوم الظالمين. وقال سبحانه وتعالى في مقام آخر: يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. وقال تبارك وتعالى: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وعن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من 7 أرضين. وقال عليه الصلاة والسلام: من مشى مع ظالم وهو يعلم أنه ظالم فقد خرج من الإسلام. وقال في رواية: من مشى مع ظالم ليقويه وهو يعلم أنه ظالم فقد خرج من الإسلام. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. زما معزز الله رب العزت دی زما استاد د ټولو ایمان کامل اعمال صالحه نصیب او فرمایي. خدای جل جلاله نو سوال دی چې د دې دور د خطرناکو فتنو نه الله پاک موږ او تاسو ټول محفوظ وساتي. زما معزز د کائنات د تخلیق د زمکه او د اسمان د تخلیق په اهم ترین مقاصد کې الله رب العزت یو مقصد چې بیان کړی دی، هغه مقصد د عدل او د انصاف دی. الله رب العزت دا تمام دین چې نازل کړی دی، دین اسلام، نو د دې مقصد هغه قیام عدل دی چې په کائنات کې د مخکنا د دور جاهلیت نه را روان کم ظلم، کم جبر او کم زیاتې روانو، کم سلسله روانوي، د دین اسلام په ذریعه سره رب العالمین هغه ظلم او جبر هغه زیاتې ختم کی او الله رب العزت عدل و انصاف قائم و دائم کی. نو اسلام، دین اسلام نزول د قرآن، نزول د اسلام مشروعواله دا د عدل د قیام د پاره شوی دی. نو د عدل مقابله کی ظلم، جبر او زیاتی دا رب العالمین ته په هغه اعمالو کې ناخوښترین اعمالو کې یو عمل دی چې خدای جل جلاله ظلم او جبر دا انتهایی نخوخیو. دا ظلم او دا جبر نقصانات په دنیا کې انتهایی زیات دي او آخرت کې انتهایی زیات دي. دې د وجنا تمام قرآن د ظلم او د جبر او د زیاتی د مذمت نه ډک دی. د احادیث مبارکو یو عظیم الشان ذخیره د دې ظلم او د جبر په مذمت په بده او داغي پرد کی داغي شانی ورود شوه دی. زما محترمو، او تاسو نن وګورئ
نو د یو ادنا شعبې نه والا تر اعلی شعبې پورې انفرادي زندګۍ نه والا اجتماعي زندګۍ پورې د عباداتو نه والا تر معاشرات پورې د دین او دنیا په هر شعبه کې تقریبا د ظلم او د جبر انتها ته رسېدلې سلسلې روانې دي او بالکل ظلم او جبر دا اړو څوک څه ګڼي نه جرم ګڼي نه سزا ګڼي حالانکه دونه خطرناک ترین جرم دی حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ته منسوب یو قول دی هغه فرمایي چې الله رب العزت د کفر سره د شرک سره خو یو علاقه پرېږدي یو حکومت چلیدی شي مشرکانه او کافرانه هغه حکومتونه چلیدی شي خو ظالمانه حکومتونه الله پاک نه پرېږدي هغې کې الله رب العزت هغې ته دوام نه ورکوي د هغې بنیادونه الله رب العزت نړوي نو دا خطرناک ترین جرم دی الله رب العزت دې موږ نه ظالمان وګرځوي او خدای دې موږ نه مظلومین وګرځوي دا دواړه که یو سړی ظالم ګرځي هم خطرناک دی که مظلوم ګرځي آخرت خو یې ښه دی خو دنیا کې د ظالم د ظلم او د جابر د جبر څپېړې دا ډېرې درنې دي الله دې زموږ حفاظت نصیب وفرمایي دې وجه نه محترمو ظلم او زیاتې تاسو ګورئ یو طرف ته په معاشره کې د یتیم د مال سره یتیم سره ظلم روان دی د هغه مال هغه په معاشره کې خوړلی کېږي بل طرف ته ناحق حقوق ځمکې او مال او جیداد او بینک بیلنس ظالمانه توګه د بلا شي خلکو هغه خلکو خپلو ګېډې پې اچولي او ګېډې لاندې ګرځولي دي دغه شانتي حکمرانان او برسر اقتدار طبقه د خپل رعیت او د خپل قوم باندې د ظلم او د جبر هغه غرونه مات کړي دي چې انتها نشته دی دغه شانتي محترمو په لکونو تعداد کې د ټولې دنیا په سطح سره او بیا په خپل ملک په سطح سره او د دنیا د هرې خطې په سطح سره بېګناه بندیان قیدیان بېګناه مسلمانانو پاکو ته سزاګانې هغې ته تعذیبونه او هغې زورول ټوله دنیا د دې ظلم او د دې جبر نه ډکه د الله یې زموږ حفاظت نصیب وفرمایي دې وجه نه نبي علیه السلام فرمایي اتقوا الظلم د ظلم نه ځان وساتئ فإن الظلم ظلمات یوم القیامه په ورځ د قیامت به دغه تیاري دا ظلم په ورځ د قیامت به دا تیاري وي انسان ته بیا معلومات نه کېږي چې په کومه به راشمه او پولیس رات کوم طرف ته دی د جنت لاره کوم طرف ته ده دا انسان به په تورو تیرو کې وي نن خو څوک د مال په حرص کې څوک د جیداد په حرص کې او څوک د حکمرانۍ او د کرسۍ په حرص کې څوک د عہدې او د زور او د بلټ او د کرسۍ په زور په حرص کې لګیا دي د هغې په نشه کې لګیا دي ظلمونه کوي او د قیامت ورځ نه هیره ده خو یاد ساتئ محترمو د ظالمانو انجام ډېر خراب وي تاسو تاریخ راوالی تاریخ کې چې څومره ظالمان تیر شوي دي که هغه د فرعون په شکل کې دی نو انجام یې تاسو ته معلوم دی که هغه د قارون په شکل کې دی انجام یې تاسو ته معلوم دی که هغه ظالم د دور اسلام کې د دې دور ابو جهل په شکل کې دی او که دا د عقبه بن معیط په شکل کې دی انجام یې ټول امت ته معلوم دی که دا د حجاج ابن یوسف په شکل کې دی او د دې دوره پورې چې څومره ظالمان تیر شوي دي الله رب العزت د هر دور ظالم او جابر د عبرت نښه ګرځولې ده تاسو ګورئ حجاج ابن یوسف که ظلمونه کړي دي علما لیکي حجاج ابن یوسف خو ډېر زیات قتلونه کړي دي په یو ورځ کې تاریخ لیکلی دی 80 هزار بندیان به د ده په قید کې وو چې په هغې کې به 30 هزار صرف زنانه بندیانې وي او 1,20,000 شمارلی شوي صحابه و تابعین هغه شهیدان کړي دي خو چې کله سعید ابن جبیر رضی الله عنه ته امام التابعین و سید التابعین ډېر عظیم شخصیت شهید که نو بیا په خوب کې علما لیکي سعید ابن جبیر راغی او د لمنې نه به یې ونیوه ظالمه ورته ویې ظالمه تا زه کوم جرم کې قتل کړی یم تا زه په کوم جرم کې داسې لسګونه واقعات شته چا چې د لال مسجد
خویندې شهیدانې کړي دي هغه ظالمان الله لیوني کړي دي هغه خویندې به ورته په خوبونو کې راتللې چې ظالمانو تاسو په کوم جرم مونږ شهیدانې کړو تاسو زمونږ جرم قرآن و د قرآني نظام هغه دفاع وه د قرآني نظام د تنفیذ مطالبه وه زمونږ جرم دا و تاسو مونږه ډېرو ته پکې په خوبونو کې به راتلل الله لیوني کړي دي او چې کوم روح دی الله دې هم لیوني کړي امین وایه نو حجاج بن یوسف ته به راغی چې کله دې تنګ شو د خوبه به راپاڅېد وبه یېرېده مالی ولې سعید ابن جبیر مالی ولې سعید ابن جبیر چغې به والي زما د سعید جبیر دا څه کیسه ده دا څه واقعات ما سره مخې ته راځي دا څه حالات په ما دي ټینشن بیماري ورته ولګېدله حسن بصري رحمه الله هغه روغ وخته ورته وي راشه دعا راته وکړه کار مې ډېر خراب دی لیونی کېږي وه هغه وژړل حسن بصري رحمه الله او ویې فرمیل ظالمه تا ته معلوم ویلي چې ظالمان چې د نیکانو د صلحو مخې ته مه راځه ته نه منې کېدې نو الله رب العزت دې دا انجام وګرځول طبیبان یې راوغوښتل او زمهریر بیماري ورته وایي زمهریر چې د زړه د دې کلیجې د دې اینې نه یخوالی روزي او داسې خطرناکترین یخوالی به چې هغې په ټول بدن باندې یخو راوسته زمهریر بیماري ورته الله پاک ولګوله او اور لمبو سره به کېنول لمبو به د ده سرمن سوځوله خو د ده بدن به نه ګرمېده ښه طبیبان ولا قسمه قسم ډاکټران طبیبان او حکیمان راوسته یو حکیم ورته راغی او الله رب العزت ورته د ګیډې کینسر ولګول غوښې تار پورې وتړله او د ده خولې ته دننه ورښکته کړله ګیډې ته او چې کله د ګیډې نه بیا واپس رویسته هغه تار نو هلته ورپورې چنجین ښتي و ښه څلوېښت ورځې کې دننه الله مردار که نن د وخت حجاج ابن یوسف مشرف ته الله مرض لګولې که نه لګولی وایه لګولې که نه لګولې نو دغه جرنیلان او کرنیلان او تمامي دنیا ظالمان که هغه د انفرادي زمیندار په شکل کې دی که د یتیم مال خوړونکي په شکل کې دی او که د جابر او ظالم حکمران په شکل کې دی نو د حجاج ابن یوسف نه دی عبرت واخلي د دې دور حجاج ابن یوسف مشرف خنزیر نه دی عبرت والی الله رب العزت سره ګورې دا قسمه بیا عذابونه شته دی زما محترمو د هر دور جابر او ظالم الله رب العزت هغې ته خطرناکه سزا ورکړې ده الله دې مونږ د ظلم نه وساتي دې وجه نه محترمو د هر قسم ظلم نه مونږ زیات وساتو نن دنیا اړې ګړې ده نن کور په کور محله په محله کلی او وطن او په دنیا په سطح سره امن نشته سکون نشته آرام نشته او اطمینان نشته د هغې یو غټ سبب ظلم دی هر سړی دې ځان ته وګوري که چا انفرادي ظلم کړی دی پردی د خور مور لور حق یې لاندې کړی دی هغه حق دې ورته واپس حواله کړي د ظلم نه دې توبه وباسي که چا په بل مسلمان باندې ظلم کړی دی هغې نه دې توبه وباسي او خصوصا اجتماعي ظلم د حکومت په شکل کې او څوک چې د حکومت غړي دي او په هره شعبه کې ورسره دي د دې ظلم نه دې توبه د ظالم سره تک جایز نه دی د ظالم سره ناسته پاسته جایز نه ده د ظالم امام پسې منځ جایز نه دی ساتي وری نبی صلی الله علیه وسلم حدیث امام اصبهانی هغې نقل کړی دی نبی علیہ السلام فرمایي من مشى مع ظالم وهو يعلم انه ظالم فقد خرج من الاسلام تهدیدی الفاظ حضور فرمایي چې کوم انسان د ظالم سره په لاره باندې روان شو او د ظالم مدد وکړو بل حدیث کې راځي لیقویه ظالم سره دې لپاره په لاره روان شو چې ظالم مضبوط کی د ظالم قدمونه او ملا مضبوطه کی نبی علیہ السلام فرمایي فقط خرج من الاسلام دا انسان د اسلام دایرې نه څه دی وایه وتلی نو علما کې دا تهدیدي الفاظ دي کوم انسان زموږ د احنافو مسلک دا دی چې کوم انسان دغه ظلم ځان ته حلال وګڼي څه وګڼي جي دا د اسلام نه څه شو او د حلال ګڼل دا نه دي ګوره یاد ساتي په دې ټکو باندې پوهیږم ځینې سړی به دا وایي چې زه خو ظلم که کوم نو هغې ته زه حلال نه یم نو څوک هم ګورې ظلم ته ګناه ته حلاله نه وایي چې دی پې پوهېږي خو کله کله پوه نه شي هلکه یو ظلم دی خو هلته قانوني دی څه شی دی وایه ټول څه شی دی وایي دا قانون دی څه شی دی نو قانوني معنا حلال شیزه جایز شیزه او غیر قانوني معنا حرام او ناجایز نو که تا ځان ته د قانون په دایره کې چا باندې ظلم وکړو
دا د حلال وګڼه ایمان نه دی لاس انځلی دی دا ګورې خطرناکې خبرې دي دې وجې نه زمونږ علماء کرامو تاسو وګورئ امام قرطبي رحم الله تفسیر وګورئ امام آلوسی تفسیر وګورئ د ظلم آیاتونو لاندې دومره علماو نه نقل کړي دي چې کوم انسان ظالم ته کپړې ګنډي ټیلر او درزي دی دا ورسره ظلم کې برابر شریک دی حتی کوم انسان چې ظالم ته د کپړو ګنډلو لپاره ستنه ورکي دا ورسره ظلم کې شریک دی حتی چې کوم انسان ظالم ته لاس کې قلم او سیاهي ورکي د لیکلو لپاره دا ورسره په ظلم کې شریک دی نن مونږ د تنخواه لپاره د دنیا د مفاد لپاره څومره ظلم کې لاس اخیستی دی څومره ظلمونه مونږ په امت مسلمه باندې اچولي څومره مظلوم امت مونږ زورولی او صرف په دې خاطر چې مونږ ته چند دنیا یو څو درهم او دینار ملو شي نو الله رب العزت دې مونږ د دنیا د مفادونه محفوظ وساتي محترمو دا لوی جرم دی ګورې دا لوی جرم دی په ورځ د قیامت به الله رب العزت ته مونږ او تاسو ته جواب ورکوو خاص کر ظالمان بادشاہان نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ورځ د قیامت به د تمام کائنات کی خطرناک ترین عذاب چې الله ورکوي دا به ظالم بادشاہ ته الله ورکوي بل حدیث کې راځي دریو کسانو ته به الله رب العزت د ټولو نه زیات عذاب ورکوي یو هغه انسان چې د ده د لاسه نبی شهید شو دویم هغه انسان چې د نبی د لاسه دی مردار شو او دریم ظالم بادشاہ د دې عذاب د تمام کائنات د انسانانو نه سخترین عذاب دی دی وجنه زما محترمو د آخرت فکر پکار دی د دنیا د چند ټکو د وجنه د دنیا د لږې ځمکې د وجنه د دنیا د مفاد د وجنه ځان له آخرت برباد نه کړو علماو لیکلي دي محترمو د عمر فاروق رضی الله عنه په دور کې سعید ابن عامر رضی الله عنه عمر فاروق رضی الله عنه د حمص گورنر وګرځول گورنر مقرر کړو سو وخت بعد عمر فاروق رضی الله عنه حمص ته لاړ او د حمص خلک را جمع کړل پوښتنه وکړه وای ما گورنر تاسو ته مقرر کړی دی نو گورنر څنګه سړی سو وايي تاسو د گورنر متعلق نو هغه حمص والو خلکو وای د باندې زمونږ یو څلور شکایات دي یو څلور عارضی دي په د باندې وای څه دي عمر فاروق رضی الله عنه ډېر خفه شو چې زما انتخاب ولې خطا آل د تیر رزم ما یو ځای کې بیان کې ویلي چې کله طریقې انتخاب د امیر المؤمنین وي او که د گورنر دا او که د لاندې یو افسر دا هغه په شرعي طریقې سره نو خطا وځي نه په خبره پوهېږئ نن چې موږ سر ټکو سر دیوال سره وو خو زمونږ د مرض علاج نه کیږي زمونږ نظام د انتخاب خلاف شریعت دی څه شی دی جی خلاف شریعت دی اسلام او قرآن او اسلامی نظام کې قطعا د فساق او فجارو دغه عہدو ته د رسیدو اجازت نشتا روالی امام ماوردی رحم الله و شرایط ذکر کړي د حاکم وقت امام قرطبی خپل تفسیر کې یو ل شرایط ذکر کړي دي او دا یو شرط په موجودو حکمرانانو کې نشتا بیا موږ دلته د اسلامی نظام دی اسلامی نظام زرداری ته اجازت ټول وایا اجازت هغه نواز شریف ته اجازت عمران خان ته اجازت شهباز شریف ته اجازت قمر باجوہ ته اجازت فساق او فجارو دې ته اسلام کی اجازت د دې عہدو نشتا خو خلاف اسلام او خلاف شریعت آئین او قانون دی خلاف شریعت نظام دی ځکه به موږ فساق او فجار راغلي او زموږ سرونه وي او نور به وي نور به موږ ذلیل کیږو که موږ د دې نظام نه بغاوت ونکړو او د اسلام نظام ته مغاړه ورنکړو یاد ساتي ښه آینده ورځ زمونږه آینده زمانه زمونږ د دین هم ذلیل ترینه ده الله دې موږ اسلام باندې روان کړي ښه الله ویل خو ډېر آسان کار دی چې موږ وایو که نه افضل الجهاد کلمة حق عند سلطان جائر وایي که نه ملیانو دا کلمه د حق به تاسو کله وایي قبر کې به وایي که په حشر کې به وایي په خبره باندې پوهېږي کوم ځای کې به کلمه دا وخت دی چې مونږ کلمه حق اوچته کړو د منبر او د محراب نه دا وخت دی چې مونږ دا ظالمان او جابرانو دا ګنده څېرې د امت ته ښکاره کړو دا ګنده او پلیت نظام د دې نه پردې اوچتې کړو کوم نظام چې قرآن سره متصادم نظام دی کوم نظام چې د نبی صلی الله علیه وسلم 23 سال دور نبوت سره متصادم نظام دی
کوم نظام چې د 30 سال خلافت راشده سره متصادم نظام دی، کوم نظام بشي د عیسی علیه السلام او د امام مهدي آیندان قریب راتلونکي زمانه کې د هغه نظام سره متصادم نظام دی. دا به امت ته مونږ کله ښایو؟ قبر کې به ښایو اشنا که حشر کې به ښایو؟ دا موقع ده که نه ښه؟ الله دې مونږ ته د عمل توفیق نصیب کړي ښه جي. لہذا دا طریقه انتخاب دا غلطه ده چې کله انتخاب طریقه اسلامي وي منتخب بیا غلط کېدی نشي، منتخب غلط نشي کېدی. امیر المؤمنین ډېر خفه شو، ما انتخاب کړی دی دغه څلور غلطۍ ولې راغې، زما گورنر کې به څلور غلطۍ ولې وي، او ستاسو گورنران، ستاسو کرنلان او جرنلان او ستاسو حکمرانان د وخت فساق او فجار، د وخت شرابیان او کبابیان، د وخت بدمست او زناکار نه دي؟ وایه که نه دي که نه دي؟ دا خو ټولې د غلطو بورې دي، د اسلام د دې جوسي د اسلام خلاف، د دې ظاهر د اسلام خلاف، د دې باطن د اسلام خلاف. ولې مونږ قرآن او قرآني نظام نه روګرداني کړې ده. عمر فاروق ټول قوم راجمع کړ، ټول قوم یې راجمع کړ او ورته ویلې، ورته وایي تاسو شکایات وکئ زما په گورنر باندې، دا زموږ حق دی. ښه جمهوریت صرف دې ته نه وایي چې جمهوریت کې ازادي ده، ته به ما خپېد که تا ته ازادي ده، او که زه ستا عیب چاته ښیم نو دا ما ته به ازادي نه، زما هم دا جمهوري حق دی. څه شی دی؟ وایه که نه څه شی دی؟ حق مې دی. خپل کار به کې ښه چې تا ته حق شته نو ما ته هم حق څه دی؟ حاصل دی. ستا ګډ موضوع امت ته ښیم انشاءالله العزیز. نو محترمو یو شکایات پیدا شو، وایي زمونږ گورنر داسې کوي چې یو خو سهار د وخته ډیپټۍ ته نه راځي، چې راځي نو نور راختلی وي. نور څه وي جي؟ نور راختلی وي. یو شکایات مو پې دا دی. دویم شکایات دا دی چې دی په میاشت کې یو چوټي کوي، په میاشت کې یو چوټي کوي. او دریم شکایات مو په ده باندې دا دی چې دی د شپې زموږ حاجات او ضرورت دپاره بهر نه روزي کور نه، د ورځې روزي خو د شپې نه روزي. او څلورم شکایت دا دی چې دی بیمار دی، کله کله راپریوزي او بېهوشه شي. نو عمر فاروق رضی الله عنه د ټول حمص و اهل حمص د دې په موجودګۍ کې او حضرت سعید ابن عامر رضی الله عنه راووت، وایي ته خو ما گورنر جوړ کړی، خو په تا یو څلور شکایات دي او دا شکایات وره د دې جواب وکړه. د دې جواب به مونږ له دا خلک راکوي. په خبره پوه شوي؟ خو څوک شته نه چې د دې ظالمانو په سترګو کې سترګې ورکړي او دې نه د احتساب مطالبه وکړي. امت مسلمه تباه و برباد شو، د غریب امت بیړه غرقه شوه او دې مزې کې خپلې چرچې کوي، خپل شرابونه او کبابونه او پردو ملکونو کې، بهر ملکونو کې بینک بیلنس او هلته کاروبارونه روان کړي. خو څوک شته د قاسم نانوتي بچی چې دې ته سترګو کې سترګې ورکړي؟ وایه که نه؟ دیوبند لاړ دفن شوی دی. ښه د دیوبند نوم ماته واملی محترمو. دیوبند یا په هلته په سنګرونو کې دی او یا جیلونو کې دی یا په خورو لاندې دی. دیوبند هغه دیوبند اوس نشته دی چې هغه کافر او ظالم او جابر ته په سترګو کې سترګې ورکړي. د دې کرنلانو او د دې ظالمانو د دې بادشاهانو نه پوښتنې والا څوک شته؟ که خوا کې مونږ ولاړو دفاع کوو که نه کوو؟ وایه که نه؟ دا دیوبندیت دی. مونږ د هغې دفاع کوو، مونږ یې څوکیداري کوو. الله دې مونږ حقیقي دیوبندیت باندې روان کړي. ښه محترمو نو ورته دا څلور شکایات یې ورته وکړل. وایي جي اول نمبر شکایت جواب دا دی، زه ناوخته ځکه راځم چې زما کور کې خادم نشته. ګوره د حمص گورنر دی. څه دی جي؟ گورنر دی. وایي زما کور کې خادم نشته، زه سهار چې مونځ وکړم نو اوړه په خپله باندې واغږم، بیا هغه چې خمبیره کېږي نو لږ وخت پکې ولګي، بیا چې خمبیره شي بیا هغه خپل ځان له خپله روټۍ ترېنه پخه کړم، او چې روټۍ پخوم بیا زه او ښځه مې بیماره ده، مونږ یې خورو نو نور راختلي، نو مجبوري ده، د مجبورۍ د وجې نه زه ناوخته راځم. اوس راشه وړو افسران نه 20 ګاډي مخکې او 20 وروسته د هغې د سپو هم شپږ خادمان دي. صحیح شي؟ وایه که نه؟ 15 شپږ خادمان یې د هغه د سپو وي، د سپو د هغه د لمبا دپاره یو خادم، د هغه د بدن د وچولو لپاره بل خادم، هغه سپي له چې چمن کې چکر ورکوي د هغې دپاره بل خادم، او چې خوراک ورته اچي هغې دپاره بل خادم، چې ورزش وله کوي هغې دپاره بل خادم. د دې نه پوښتنې والا شته؟ وایي ملک قرضداری شو، نو قرضداری کېږي به نه، ملک ما قرضداری که تا بیړه وله غرقه کا، تا د خدای جل جلاله دی د زمام دا واګي د مول عمر دی بچو ته ورکي چې دا ملک څنګه د قرضه درته خلاصومه.
خو دا خو پستا کو فجار د امریکای غلامان په لګیا دي عیش او عشرت په کوي د یو کپ چې قیمت تاسو 50,000 روپے دی نو ملک باندې قرضداري کی الله دې موږ ته حقيقي اسلام راکړي محترم وای دویم وجه دا د محترمو وای زه چې میاش کی یو چټي کوم داغي وجه دا ده وای زما صرف یو جوړ کپڑی دی یو جوړو وای زه میاش کی یو ځل هغه انځم خیرن شي چې وینځم نو هغه سټي کپڑی دی اوچیږي اول نه او چې کله بیا اوچ شي نو هغه خپل کې ورغلی وي نو زه هغه مګم چې هغه نرم شي نو دا غي وجه نه ټول ورځ په دې باندې ولګي زما دویم جوړ لباس نشتا یو ورځ چټي زکه راځي دریم نمبر وای د شپې زکه خلکو ته نروزما وای دا خو یو راز خو اوس پکې گیر شم صفائی بکوما ما ورځ مخلوق خدمت ته ور کړی دا او ټول شپه د خالق عبادت کوم هغه مخلوق نه ور کوما دریم نمبر وای زه شي زه را پروزم میاش کې اوزل کله کله را پروزم او بیهوش شم وای دا یو حال داسو چې زه مشرک ما او یو مشرکانو د نبی له سلام یو صحابي رانی ولو حبیب رضی الله تعالی عنہ او دا اغنا هغه ته ویلي چې صرف دومره وایا چې کاش چې نن زما په ځای په دې سولې باندې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نو حبیب رضی الله عنه ورته ویلي وای ظالمانو دا خو پرې چې زدا ارمانو کما چې زما په ځای دې په 500 باندې نن نبی له سلام وې زه دام نشم برداشت کولې چې زه دې په کور کې پروت یم او د نبی له سلام په خپل کې دې ازغه قدرې لاړ شي زه دام نشم برداشت کولې وې زما د سترګو وړاندې دغه ظالمانو د حبیب رضی الله عنه غوهی کټ کی به پسولې کو به شهید کو چې هغه منظر را یاد کما نو ماته د آخرت ورځ را یاد شي او زه یم چې الله ورځ د قیامت کما تا مانه پښتنو کا چې اے سیدا زما د نبی له سلام یو صحابي او مجاهد شهید کېدو او تا ورته قتل ته مدد نو کړي دا ولی نو زه به څه جواب ورکوما نو هغه څنګه حالات چې زرا یاد کما نو زه بیهوش شم برداشت نه مې اوس محترم نعره تکبیر شان صحابه عظمت صحابه سبیل الله شریعت تشدد خود ستمرانوں کے حق میں زہر قاتل ہے تشدد خود ستمرانوں کے حق میں زہر قاتل ہے کبھی پائے نہ مظلوموں کی آہے بے اثر ہم نے زما محترمو اخیری نتیجه دی خلکو د لحاظه زما په دی واقع کې با د عبرت اخیستونکو د پار عبرت وی دی کی اشاره ده هغه ظالمانو ته چې کوم په مظلومانو باندې کوم په بی وسو باندې او کوم په بی ګناه خلکو باندې ظلم کوي کته سره ظلم کې نه شریک او د ظالم د ظلم د مظلوم هغه وخت تاسو څوکیداری کړی دا په جیل د ډیوټي کړی دا الله رب العزت بدنه پښتنه کوي کاغه هغه ته دی معمولی غونته ګرمي هم ور کړی دا الله بدنه پښتنه کوي بلکې زدا ما کتا مظلوم باندې د ظلم نه کړي خو د مظلوم د مدد نه کړي الله رب العزت بدنه پښتنه کوي نو الله پاک موږ تاسو ټول د ظلم نه اوساتي الله دې د مظلومیت نه اوساتي د ظلم یو انتها روانه ده تاسو ته موږ ته سپته ده موږ تاسو ګرمه روټه خورو او دا ګډ وډ مونږ کو دا راته اسلام کاری په لکه خلک داسې د مظلومیت زندگی تیری چې دغه आवाज اوریدو د الله نه بغیر بل څوک نشتا دای आवाज موږ تاسو ته نه رارسیدلې یو مرګري ویلې یو مرګري زمون بندي ډیر زیات تکلیفاتو وای ما ته هغه ویلې شرا د دې امت په الله رب العزت به دا ټول امت زمون په سر نسی دین به الله زمون پښتنه کوي ما ورته ستا خبره صحیح ده خو امت د دین نه خبره امت تاسو د مظلومیت نه څه خبر دی چې داسې په تورو تنبو کې داسې خلک هم پراته دي داسې نارینه او زنانه هم پراته دي چې هغې باندې د جهان ظلمونه کېږي د جهان د انسانیت نه ماوره ظلمونه پې کېږي نو چاته خو پته نشته خو دغه ظالمان دی الله رب العزت ورته هدایت نصیب کړي او که هدایت قسمت کړي الله دې د خپل قهر په څپېړه باندې ووایي الله دې موږ تاسو انفرادي اجتماعي تمام تر مظالمونه محفوظ وساتي الله دې موږ د عدل او انصاف والا وګرځي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين اللهم انا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم انا على مرات الموت وسكرات الموت
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله تبارك وتعالى على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين.